السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې به تاسو راغیم یو داسې اپلیکیشن چې دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو هر لیکلي غږ ته وربدلولی شئ. مطلب تاسو سره په موبایل کې څه میسج وي یا بل څه لیکلي وي نو هغه تاسو د دغه اپلیکیشن په ذریعه مکمل اواز ته بدلولی شئ. تاسو که په دغه ژبه په دغه خط باندې نه پوهیږئ نو ستاسو موبایل به دغه خط تاسو ته په خپله لولي، په خپله به غږ ته وربدلوي. نو قدرمنو راځئ دغه اپلیکیشن درته راښایم، د دغه اپلیکیشن استعمال درته په نوي ویډیو کې راښایم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې دپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. هلته نه به سمپل تاسو ته اپلیکیشن انسټال کړئ. کله هم چې انسټال کړئ تاسو ته به داسې یعنې انټرفیس راشي. که لاندې ویښ کې تاسو وګورئ، تاسو له د میوزیک کم اف چې دی ټیک ده، کم سیسټم چې دی هغه شان یو سیسټم راکړی دی. د دې نه منځ کې تاسو وګورئ پلی یو آپشن دی. سمپل اوس دلته کې خط دی ما سره ټیک ده، زما د موبایل په دې سکرین باندې تاسو ته به دا ښکاري. اوس چې زه کله په دې پلی باندې کلیک وکړم دا به زما موبایل ماته ریډینګ شروع کړي. دا وګورئ تاسو دغه شانتې تاسو ته هر یو خط چې دی هغه به تاسو ته دغه شانتې دا څه کوي غږ ته وربدلوي. اوس که تاسو سره په موبایل کې چېرته سیو یو داسې فایل وي چې هغې کې څه لیکلي وي یا بل څه وي نو هغه تاسو سمپل سلیکټ کړئ خپل له موبایل ګیلري نه. ټیک ده، خپل له موبایل ګیلري نه به تاسو وکړئ دغه تصویر دغه عکس په کم باندې چې لیکلي وي یا دغه پی ډي اف کې تاسو سره چېرته د لیکلو څه فایل بک وغیره فروت وي سمپل هغه به تاسو څه کوئ، هغه به تاسو د موبایل نه سلیکټ کړئ، هغه به تاسو راواخلئ. دا وګورئ دې ځای کې تاسو سره بک یا پی ډي اف کې دلته کې ما سره دونه شی فایل دي. ټیک ده، چې کوم فایل ستاسو خوښ وي سمپل هغه فایل تاسو څه کوئ دلته کې کول آف کوئ. دغه شان یو پرمیشن دی، دا پرمیشن به دې له تاسو د دې ځای کې نه الاف کوئ. اوپن آل فایل دغه شان په دې آپشن به کلیک واخلئ. نو دلته کې بس تاسو کوم فایل چې دی به ټول کول آف شي تاسو سره چې کوم په پی ډي اف کې پراته وي. مطلب د لیکلو په دغه کې تاسو سره کوم پراته وي ټول به دلته کې څه شي کول آف شي. کله چې کول آف شي هم په دغه طریقې سره تاسو بیا دغه وایس ریډ کولی شئ، دغه لیکل تاسو غږ ته وربدلولی شئ. نو قدرمنو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ به هم شي. که خوښ شي نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.